د افغانستان اسلامي امارت د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو مبارکۍ ترڅنګ نور داسې څه وویل که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ. سلام، وخت بخیر. د لا تازه او مهمو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د افغانستان اسلامي امارت د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 103مې کلیزې په مناسبت د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د ورځې د رارسېدو په مناسبت ټولو هیوادوالو ته مبارکي ویلې او ویلي دي چې نن د اسد 28مه هغه تاریخي ورځ ده چې د افغانستان متدین ولس په ډیرو سختو شرایطو کې په نشتون امکاناتو د اشغالګرو پر ضد جهاد او د خپلواکۍ مبارزه ترسره کړه او درې ځله یې انګریزي استعمار ته ماتې ورکړه. د اسلامي امارت په اعلامیه کې راغلي چې افغانان په داسې حال کې د هیواد د خپلواکۍ جشن مانځي چې په هیواد کې بېساری امنیت تامین شوی دی. افغانانو 103 کاله وړاندې د 1298 کال د زمري پر 28مه د وخت پاچا غازي امان الله خان په مشرۍ له انګریزانو څخه خپله خپلواکي ترلاسه کړه. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې.